الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. تر حمد صلاة و سلام رسته د قدس د آزادی سالار د آخرت په سفر لاړ. د قدس د آزادی سردار لیکوال سیاستوال د صهیونستانو د سترو خار د توري او قلم مجاهد شهید استاد دکتور محمد اسماعیل هنیا رحمت الله علیه په دوحه کې خاورو ته وسپارل شو. خو ای قبره دا هسې د غوښو بوټۍ نه بلکې د اسلامي امت اصیل بچی جهادي رهبر د امت ستوری چې په فراق کې د ځمکې د ټولې کورې اصیلو مسلمانانو د ویر او غم اوښکې تویې کړي دي. د هغه مبارک شهادت د اسلام د سترو رهبرانو د شهادت تسلسل دی چې له دنه د مخه شهیدان شوي لکه د حماس د جهادي غورځنګ بنسټګر شیخ احمد یاسین او شهید دکتور رنسیسی رحمهم الله او داسې نور. زمونږ هیله دا وه چې کاش کې د استاد مبارک جسد د افغانستان په شهید پاله ځمکه کې خاورو ته سپارل شوی دی چې د ازادۍ لپاره یې ده او د حق د لارې په زرګونو نورو مجاهدینو مبارزه کړې وه، مګر متاسفانه شرایط له موږ سره یاري نه کوي. ډېرې ستونزې په مخ کې لرو او دښمن راته اوس هم په کمین کې ناست دی. د هېواد فضا مو د اشغال بڼه لري. هغه به انشاءالله په جنت کې د اسلامي نړۍ له سترو مشرانو مبارزینو او د خپلې کورنۍ د لسګونو شهیدانو له کاروان سره وګوري. په سږني کال کې د خپلې کورنۍ زامن لوڼې او لمسیان 14 تنو او خپلوان یې 40 تنو شهیدانو ته رسېدل. الله تعالی دې پرې رحمتونه نازل کړي او په جنت الفردوس کې دې ورته مقام ور په برخه کړي. موږ بشپړ باور لرو چې الله تعالی نه غوښتل د صبر میړانې او استقامت چلې په سپینه ګیره په آخر عمر په ژوندون نور وکړوي. الله تعالی ورته د شهادت هغه لوړ مقام ور په برخه کړ چې په خپل شعار کې به زمزمه کاوه والشهاده فی سبیل الله اسماء امانینا. او د الله تعالی په لار کې شهادت زمونږ تر ټولو ستره هیله ده. د دغه ستر مقام غوښتنه په خپل رسول الله مبارک کړې ده. هلته چې فرمایي والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. زما د په هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغه په واک کې ده چې ارومرو زه دا خوښومه چې د الله په لار کې شهید سم بیا ژوندی او بیا شهید سم بیا ژوندی او بیا شهید سم. زه باوري یم چې د هغه روح به هسکه غړی د خپل رب حضور ته ورغلی وي. الله تعالی دې هغه د احد د شهیدانو سره په جنت کې محشور کړي. مګر ډېره د شرم خبره ده چې یو څوک ستا میلمه او ستا په دیره کې قرباني سي. دغسې جنایت خو تل ټاکلي دي. د تاتاریانو هولاکو خان او چنګیز خان سره ستا د مشرانو ملاتړ د عباسي خلافت ړنګول او په صلیبي جګړو کې د صلیبیانو سره مرسته ستا د اسرافو جنایت د تیر تاریخ په ټنډه ثبت ده. ښه ده چې ستا دوه مخی سیاست اسلامي امت ته څرګند سي. د ملتونو لوی غم او ویر د مال او شتو بربادي او د تعمیرونو او بلډینګونو ننېدل او تباهي ده، بلکې د اسلام د بافهمه اصیلو رهبرانو او مشرانو فقدان دی چې په نه شتون سره امت په خوارۍ محکومیږي. الحمدلله د فلسطین د حماس جهادي غورځنګ د اسلام د اصیل تربیت په نتیجه کې په درجنونو رهبران لري. الله تعالی د نوي مشرتابه ته استقامت او صبر ور په برخه کاندي. د ښاغلي درانه شهید استاد وارثان یوازې د کورنۍ او د حماس د غورځنګ افراد نه دي بلکې د ټول اسلامي امت اصیل بچان د ده وارثان تشکیلي. الله تعالی د اسلامي امت ته صبر جمیل ور په برخه کړي. نن ټول امت د استاد په فراق خفا او د ویر اوښکې تویوي. زه فکر کوم دغه اوسنی دور له تیر څخه فرق کوي. موږ د امت په دغه مبارک احساس د الله تعالی دربار ته شکر باسو. الله تعالی دې
د اسلامي امت یو موټی سرلوړی آزاد آباد او د دې آیات کریمه مصداق وګرځي هلته چې فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسې غوره امتي او د ملتونو د رهبرۍ دپاره ویستل شوي الله تعالی د صهیونیان صلیبیان او د دې ملګري او مرستندویان په خپل غضب اخته ذلیل او الله تعالی د خوار و زار وګرځي آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.